په قبایلي ضلع مومندو کې نږدې 4000 پولیس اهلکارو کې فقط 15 ښځې پولیس اهلکارې دي. جمیله بیبي د تیرو 9 کالو نه مومندو کې خپله وظیفه ترسره کوي. دا وایي وړاندې دلته ډېرې کمې ښځې پولیس نوکرو ته راتلې، خو اوس اکثر له تعلیم یافته جینکۍ پولیس نوکرۍ ته د راتلو خواهش لري. او سر زه په خپله باندې مومند یم، زما پلار لیمځی دی. زه په خپله هم چې په ړومبي ځل باندې راتلم زه ډېره سخته یېرېدم، خو چې کله زموږ دا ډیوټي د خلکو ولیدله نو دومره خوشحاله دي سر، ښه په خوشحالۍ باندې ماته وایي دا زموږ حق دی، موږ به راځو سر، خامخا به هغوی راځي، لازمي انشاءالله قبایلي زنانه به راځي او دلته کې به موږ سره ډیوټي کوي. د مومندو پولیس وایي د ضلعي نږدې 15 لکه آبادۍ دپاره 15 ښځینه پولیسو شمېر ډېر کم دی. د SP لیاقت علي ډیوه ته وویل دلته د ځایي روایاتو له وجې د ښځو پولیسو نه بغیر د کوم جرم په وخت په کور چاپه نشي وهلی. لکه څنګه چې زمونږ د میل پولیس کردار دی دغه حساب ته د فیمیل پولیس کردار هم دی. اوس مونږ یو ځای ته سرچ لځو، چاپې لځو، یا یو فیملی کیس راشي یا ډسپیوټ داسې راشي چې هغې کې فیملی یا یو ځای کې مونږ قبضه اخلو د کوټ په اډر باندې، نو بیا مونږ هغې سره د لیډیز مونږ ته ډېر سخت ضرورت دی. بیا مونږ همدغه 15 کسانو باندې کار چلو، خو حالانکې دا زمونږ د سټرین مطابق ډېرې کم دي. په کال 2013 کې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې ضم کېدو وروستو دغه سیمو کې حکومت د 15 پولیس سټیشنو جوړولو ویلي وو. په ټولو قبایلي ضلعو کې د ښځو پولیسو کره شمېره نه ده معلومه، خو په کورمه کې یوازینی د ښځو لپاره د ریپورټینګ مرکز جوړ کړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسي وایي په قبایلي ضلعو کې به نوي پولیس اهلکارو برتي کولو په دوران 10% کوټه ښځو ته ورکړل کیږي او هغوی ته به د پولیس نوې تقاضو سره سمه تربیه هم ورکړل کیږي. लेडीज़ की 10% कोटा है पुलिस रिक्रूटमेंट में, उसी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है जो हमने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है अभी. د ملک نورو برخو په نسبت د قبایلي ضلعو نه ښځو سره تړلي مسایل ډېر کم ریپورټ کیږي. څېړونکي وایي لویه وجه د ځایي روایاتو له وجې د ښځو پولیس تاڼو ته د راتګ نشوالی دی، او که د ښځو پولیسو شمیر او د دوی د مسلو لپاره ځانګړي د رپورټینګ مرکزونه جوړ شي نو د دغه سیمو ښځو مسایل په ښه توګه راپورته کیدی شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا مومند.